گفت اگه تو بیای بشینی نامزدی مرا قبول نمیکنن. اکثر موقع از خدا مرگ میخواستم. په افغانستان کې په نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر د پخوا په پرتله د پام وړ کم شوی دی. په افغانستان کې عام وګړي د سرپرست حکومت له لوري د نشئی توکو پر وړاندې د کلکې مبارزې ستاینه کوي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د روږدو کسانو تر ټولو لوی مرکز پل سوخته او د کابل ښار ځینې نور ځایونه هم له روږدو کسانو پاک کړي او دوی ته تر درملنې وروسته د حرفوي زده کړو زمینه هم برابره کړې ده. وکیل جان یو د هغو روږدو کسانو له ډلې څخه دی چې له رغېدو وروسته د فني او حرفوي زده کړو په یو مرکز کې شامل شوی دی. وکیل جان چې د کاپیسا ولایت اصلي اوسیدونکی دی نوموړی وایي چې شاوخوا په 28 کلنۍ کې پر نشئی توکو روږدی شوی و. سر کار بودیم په یو شرکت کې په کار بوخت وم. خبره دې ځای ته راورسېده چې د کار څښتن به راغی ویل به یې ژر ژر کار کوئ. راځئ زه یو شی درکوم د کار لپاره مو انرژي لوړوي. موږ به ویل سمه ده دا څه شی دی. موږ نه پوهېدو چې دا تریاک راکوي. موږ ته یې لږ تریاک راکړل موږ هم وخوړل. نه پوهېدو چې دا به په راتلونکي کې موږ ته زیان رسوي او له ستونزو سره به مو مخ کوي. تریاک به مو چې وخوړل د 5-6 ساعتونو کار به مو په 1 ساعت کې کاوه. د بدن واک او اختیار مو له لاسه ووت. نه په لوږه پوهېدو او نه هم په تند او ستړیا. دې چارې تر 1 کال پورې دوام وکړ او روږدی شوم. یوه ورځ له پل سوخته سره ناست و چې چاپه راغله او ټول یې ونیوه. ټول یې امید کم ته راوړو. تر 3 میاشتې هلته تر درملنې لاندې و او پاک شو. وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې زه ورڅخه مننه کوم زموږ مخې ته یو څه کېښودل چې زده یې کړو او د کار زمینه یې راته برابره کړه. وکیل جان چې شاوخوا 25 کاله یې نشئی توکي کارولي وایي چې په دې موده کې یې ډېر زحمتونه او دردونه ګاللي دي. نوموړی وایي نشئی توکو داسې حالت ته رسولی و چې نور ژوند او کورنۍ ترې پاتې وه. بسیار سختی‌های زندگی کشیدم. په ژوند کې مې ډېرې سختۍ تېرې کړې دي. هغه ورځې ته ورسېدم چې د خور کور ته مې لاړم. هغوی کور ته د ننوتو اجازه رانه کړه. ما ولیدل ټول په کور کې وو خو ما ته یې ویل چې کور کې څوک نشته. بیرته به په ناهیلۍ سره پل سوخته ته راغلم. نشئی توکي هغه څه دي چې لومړی دې له مور پلار او کورنۍ لرې کوي بیا دې له ملګرو او همداراز په ژوند کې دې ټولې دروازې پر مخ تړي. حتی خدای دې له یاده وځي. کله چې د یو چا خدای له یاده ووته نو معلومه ده چې له ژوند ناهیلی کېږي او ژوند یې ورته هیڅ معنا نه لري. وکیل جان وایي د روږدو کسانو ژوند خو ټول له بدو خاطرو ډک دی خو زما تر ټولو بده خاطره چې زه یې ډېر دردولی یم هغه داسې ده چې یوه ورځ مې د لور غوښتلو لپاره جرګه راغلې وه چې کوژدن شي. خو کله چې زه کور ته لاړم لور مې مخې ته راغله او په ژړا یې راته وویل چې ته لاړ شه که تا په دې حالت کې وګوري دوی به انکار وکړي. که برای دخترم خواستگار آمد. یوه ورځ مې په لور مرکه راغله تر څو هغه وغواړي. نو په کوم اطاق کې چې میلمانه وو او زما د کورنۍ غړي ناست وو ما غوښتل چې ورننوځم. لور مې رامنډه کړه او په ژړا یې راته وویل پلاره ته مه راننوځه. که هغه خلک تا او ستا دا وضعیت وګوري بیا به زما له غوښتلو انکار وکړي. زه له کوره په بیړه راووتم او په کوڅه کې مې په چیغو چیغو وژړل او له دې ژونده په مرګ راضي شوم. وکیل جان وایي له درملنې وروسته چې کله ورته د فني او حرفوي زده کړو په مرکز کې د کسب زده کولو زمینه برابره شوه له 4 میاشتنۍ زده کړې وروسته په دې بریالی شوم چې هر ډول بکسې جوړې کړم. نوموړی وایي له دې ځایه تر تلو وروسته مې پلان دا دی چې په دې برخه کې خپل کاروبار پیل کړم او د یو عادي انسان په څیر خپل ژوند ته دوام ورکړم. ما برای خانواده‌ام که زه مې کورنۍ ته تر څو چې ژوندی یم پړ یم. زه مې له خدایه ډېر زیات خوشحاله یم چې بیرته روغ شوم پاک شوم. زه داسې فکر کوم لکه یو خوب چې وینم. له تداوۍ وروسته دلته 4 میاشتې زده کړې ماته د 40 کلونو تجربه راکړه. زه اوس یو ښه کسبګر یم. له دې ځایه چې ووځم خپله هټۍ جوړوم او بکسې ګنډم او پلورم یې. د ورځې چې 3 بکسې جوړې او وپلورم زما د ټولې کورنۍ مصرف پوره کوي. زه اوس ډېر ښه احساس لرم چې روغ شوی یم.
په کابل کې د فني او حرفوي زده کړو مرکز مسؤلین وایي دا لومړی ځل دی چې دوی د 1530 تنو په شاوخوا کې روږد کسان فارغوي او دوی ته په مختلفو برخو کې زده کړې ورکړي دي چې له ډلې یو وکیل جان هم دی چې اوس بیخي روغ شوی او د ښه استعداد ترڅنګ پلان لري چې په دې برخه کې نورو ته هم د بکسونو ګنډلو کسب و کار ورزده کړي. اولین دوره فارغین لرو منګه چې 510 نفره معتادین ستاسیینې د مرکز نه فارغ شو. دا مرکز په 15 برخو کې کار کوي چې هغه بیک سازي ده، بیکو جوړول دي، د کورنۍ وسایلو د برقي وسایلو ترمیم ده، د تعمیراتو برق ده، بوټو جوړول دي او خیاطي حرفې دي. وکیل جان یو له جمله د هغو شاګردانو د موږ ده چې 510 نفره نور وو. دوی چې په اوله ورځ کې موږ راوستل واقعا ډېر بد حالت یې درلود، لحاظ د بدني نه، لحاظ د نظافت نه، لحاظ فکري او روحي نه ډېر نارامه. په داسې حال کې چې د افغانستان د سرپرست حکومت کابو 2 کلونه تیر شوي دي، تر دې دمه ورڅخه د ځینو نورو برخو ترڅنګ په 2 برخو کې عام افغانان ډېر خوشحاله دي چې یوې په ټول هیواد کې د ښاروالۍ خدمات دي او بلې د نشهیي توکو پر وړاندې کلکه مبارزه کړې ده.